لکه بعض علما ویلي کړي وي چې عشق کو هغه پټ کړي ته د شهادت درجه ملاويږي. دا شهادت درجه د چې اسانه ملاويدل شي شیخ صاحب دا څنګه دی شرعاً؟ مؤمن د مینې زیاده د الفت او د مینې زیاده هغه سړی کیس خیر نشته چې نه د سره څوک مینه کوي نه د رشا سره مینه کوي. د امام القیم رحمه الله هغه ذکر کړیم دي چې شرک فی المحبت وای دیتا شرک فی المحبت چې د الله په شان تمینه سړی د مخلوق سره بیا ساتي. زموږ په معاشره کې د سوچ یو ظلم کیږي هغه چې زنانه مثال خاوند وفات شي مثال د سخرګانې په کور کې هغه خپل ملکیت ګڼي بس یا ورته چې ته به نکاح نه کوي یا ورته چې راګه د ازما د دویم زوی سره به نکاح کوي آیا دا د هغوی ملکیت دی که نه د هغې په دې کې څه اختیار شته؟ قرآن دا مسله چې کوم دا واضح کړې ده لا ترثوا النساء کرها تاسو وارثان مه جوړېږئ د زنانو په زور باندې. شرعي قانون په دې کې دا دی دې کې اوس څه ممانعت د شریعت چې هغه بس په غاړه کې تعویض اچولې د مینې محبت به پسې وایي چې جرم خو نه کوي نه څوک قتل کوي نه د چا پټۍ نیسي دې کې تاسو لکه څه وایي ولې دا جایز نه دی؟ دا تعویضونه چې کوم کیږي او خاص کر اوس په دې وخت کې د یو غټ کاروبار یو غټ بزنس تا جوړ شوی دی. دې باره کې بس دومره ووایم چې تعویض په شریعت کې Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. شیخ صاحب محترم یو سوال لا دی چې دا مینه کول دا څنګه دی لکه بعض علما ویلي کړي وي چې عشق کو هغه پټ کړي ته به د شهادت درجه ملاويږي. دا شهادت درجه د چې اسانه ملاویدل شي شیخ صاحب دا څنګه دی شرعاً؟ دا بعضې عشاق او بعضې چې کوم عشقپرست خلک وو نو هغوی داسې د ځان یو روایت جوړ کړی وو چې چا عشق وکړ هغه پټ کړو نو هغه لپاره درجه شهید ده. اصل کې مینا په اسلام کې هغه په دوه درجو باندې ده یو درجه شرعي ده او بل درجه غیر شرعي ده. شرعي مینا چې کوم ده نو هغه د خپل بچو سره ده د خپل یاران دوستانو سره ده د خپل مور او پلار سره ده رونو سره ده او دا رنګي دغه نه اعلی درجه به مینه د الله او رسول سره د نیکانو خلکو سره دا مینه لازم ده دا واجبي ده او دا سبب دی د عرش رسول د لاندې چې دوه کسان د یو بل سره مینه کوي نو الله ولدا عرش رسول د لاندې زیر کې سبات یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله وکسانی چې الله به د عرش رسول د لاندې کې نه او بل سورۃ د چانه شسی وات الله نه نو پای کې یو د ورجلان تحابا فی الله هغه دوه سړي دوه تنه شهید یو بل سره مینه کوي د الله لپاره دا مینه شته په اسلام کې بلکې مؤمن چې دا هغه د مینې ځای حدیث کې راغلی دی مسلم احمد وغیرہ کې المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یلف. مؤمن د مینې ځای دی د الفت او د مینې ځای دی هغه سړی کیس خیر نشته چې نه د سره څوک مینه کوي نه د رجا سره مینه کوي. دویم قسم مینه چې کم دا محبت غیر شرعي دی. غیر شرعي هغه صورتونه لري لکه یو د کفارو سره د فساق او فجار سره محبت ساتل دا ناروا دي. وجه دا ده چې کوم سړی د چا سره مینه کوي په ورځ قیامت به دغه سره پاتېږي المرء مع من احبه او دارنګي د پردو زنانو سره مینه ساتل د بیګری الکانو سره دغه سره مینه ساتل دا ناروا کار دا حرام کار د شریعت د پابندي لګولې ده. د وجه امام القیم رحمه الله هغه ذکر کړیم دي چې شرک فی المحبت وای دیتا شرک فی المحبت چې د الله په شان تمینه سړی د مخلوق سره بیا ساتي نو دا قسم مینا دا بیا ډیر مفاسد له مستلزم کی هغه دا چې بده کې بیا سړی بدکارو ته ورسیږي د سترګو زنا پای کې کیږي د خلی زنا چې کوم پای کې د لاسو زنا پای کې کیږي او خدغه خلک چې کوم په دې قسم محبت کې اختری په دې مینا کې اختری چې د پردو زنانو سره غي د مینا محبت کوي او عشق معشقه دای سره کوي ور دي په خپل دا شی د خپل بچو د پاره د خپل خور د پاره دی نه خوخی بنیادی خبره دار چې کوم شی زر خپل بچو د پاره نه خو مزید څنګه په بل سره کومه لهدا دا قسم مینه د بشریت کې هغه نشته ګوره هر یو شی چې کوم دغه دواړه خي مینه چې کوم دغه دوه روخونه دي یو شرعي مینه ده او بل چې کوم غیر شرعي مینه ده نو دا بالکل غلطه خبره ده. جی شیخ بل یو سوال زموږ په معاشره کې د سوچ یو ظلم کیږي هغه چې یو زنانه مثال خاوند وفات شي مثال د سخرګانې په کور کې هغه خپل ملکیت ګڼي بس یا ورته چې ته به نکاح نه کوي یا ورته چې راګه د ازما د دویم زوی سره به نکاح کوي آیا دا د هغوی ملکیت دی که نه د هغې په دې کې څه اختیار شته څه حکمونه شریعت دي؟ دا ډېر اهم سوال چې تاسو کو د ډېرو خلکو دغې دا مزاج او فکر جوړ شوی خاص کر زموږ په پښتنو کلتور کې په پښتنو په عادتونو کې دا یو ډېر غلط عادت دی او دا د جاهلیت د داره سمنګ دا هغه پاتې شوی دی را روان دی هغه دا دی چې کله یو زنانه هغې نه خاوند وفات شي او د هغې عدت پې تیر شي د خاوند کورنۍ چې کوم ده د هغې سخرانه یا د هغې لیورونه د خپل ملک ګڼي
نو یا د سیو کې چې د بل رور سره په زور باندې ول نکاح وتړي داغه خوخه نه یا راولږي یو بل شا باندې خرڅي قران دا مسله چې کوم دا واضح کړی دا لا ترث النساء کرها تاسو وارثان مجوړيږي د زنانو په زور باندې شری قانون په دې کې دا دی چې کله یو زنانه دغه خاون وفات شو دا به څلور میاشتې او 10 ورځې د خاون په کور کې عدت تیری کله چې هغه عدت تیر کو د دین روسا دا زنانه بیا آزاد ده دا د پلار کزي کدا بل خاون کوي خو د ولی په اجازه باندې بکې دا یو شرط پکې دی چې د ولی د اجازه نه بغیر نکاح نه کیږي ولی اجازه پکې هم ضروری دی او د دې خزي رضا چې کوم دا هم پکې ضروری ده ځکه دا مسالم زمون کې تاسو واضح کومه ډیر خلک دا چې هغه خپل بچو له ودونه کوي د بچی رضا نه خپل لور چې کوم دی په نکاح باندې ور کوي د لور رضا نه نو په دې کې افراط تفریط نه پکاره شریعت چې کوم دی نو هغه قانون دی ذکر کړی او دا یو قاعده کلیه ده چې کم کار د دوه کسان نه بغیر نه کیږي یعنی دوه کسان پای کې شامل دي ضروری وي شریعت د غدوړو د رضا خیال ساتي مثلا سوال لیکنه نو سوال دا دوه کسان نه بغیر نه کی یو بسائلی بل مسؤول وي زه به سره سوال کوي بل هغه بول ور کوي نو دلته کم سره چې سوال کوي کنه نو هغه ته شریعت وي ته به ضرورت سوال مکو رچانه سم غواړه کنه دا هغه ته وي ګوره کد به ضرورت غوښتل ګوره حرام غواړي خو الته مسؤول چې کوم د کم چانه چې سوال کېدل شي هغه ته شریعت وي ګوره ک سائل د لراغه چې واپس نه کې ګوره نو د دواړو ته وي د قرنګي نکاح چې کوم دا نو په دې کې دوه کسان ضروري دي یو ولی یو جنۍ دلته شریعت دواړو ته وي جنۍ ته وي ګوره ته د ولی د اجازه نه بغیر نکاح نه کې ايما امراه نکحت بغیر اذن وليها فنکاحها باطل 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 هر زنانه چې هغه بغیر د ولی د اجازه نه نکاح وکي نکاح باطل ده فتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده خو بل طرف ته الته ولی ته وای پلار ته اورور تاغي ته وای چې ګوره د دې جنې نه اجازه غواړي د په نکاح باندې به ورکه غوړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانا دا بغیر د اذن نه په نکاح نشي ورکېدل نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته تاسو کو یا رسول الله کیف اذنها کما چې ازوان جنې دا اذن بڅنګ غوړي اذنها سماتها دا اجازه دغه چپ کېدلی چې چپ شو بس دا اراضی ده البته چې کوم کونډه ده یا کوم چې مطلقه ده هغه بس صراحتا الفاظ چې پلاني کورس ورسره نکاح کوم یا نه کومه نو دا خبره چې کوم دی هغه ضروری ده وز دا زنانه چې کله د دې خاون وفات شو عدت د ختم شو دا قبل خاون کې د ولی په اجازه باندې بالکل کولی شي د دې خاون د کورنۍ سره تعلقات مکمل ختم شو دا ک د دې کور خزوانو د خاون د ژوند پوري وا چې اوس کله د خاون د وفات شو د سخر د دې سره کار نشته د لیور د دې سره کار نشته او که څوک دا په زور ورکې دا ظلم کوي دا زیاته کوي او ډیر خلک هم داسې کوي چې په زور باندې هغه په نکاح باندې ورکوي دا غیر ډیر شي مسایل جوړ شوي نو دا پښتنو کې دا یو غلط رسم راغلی دی چې هغه د خزه میراث غني خپل بلکې بل چاله په نکاح باندې نور کوي لکه یو کس ماته ویل یاره جدا بسنګ بل کس په نکاح باندې والدا خو زمونږه ورندار وا او دا زما د رور خزو دا څنګه بل په نکاح باندې لري ما چې دا بل خور او ستارور په نکاح غسلن ولی آی کې خوشانه ویل چې دا شرم دی او جو سی بل په نکاح لینو ته پردې کا ستانه خو سترم کیږي نو لہذا یو غلط رسم دی بالکل هغه په خپل رضا باندې او د خپل مور پلار پر رضا باندې دار شاسه چې نکاح کوي نو کولای شي شیخ صاحب هم دې سره اوس مثال یو پلار دی غراځي کیږي نه د جنې خوخه د یو چا سره واده کوي او دا یو پیر بابا او پلانې بابا ته ورځي یو غټ تعویز په غاړه کې چې د مینې تعویز دی کاکا صاحب نه چې پیر صاحب ورته ولي کوي او دې کې سم ممانعت د شریعت چې هغه بس په غاړه کې تعویز چې ولې د مینې محبت په سی واشي جرم خونه کې نه څوک قتل کوي نه چا پټې نيسي دې کې تاسو لکه څه وایي ولې دا جایز نه دا تعویذونه چې کوم کی او خاص کر اوس په دې وخت کې دا یو غټ کاروبار یو غټ بزنس تا جوړ شوی دی دې باره کې وزه دومره وی ما چې تعویذ او په شریعت کې دا په دوه قسم سره دی یو هغه تعویذ دی چې پای کې شرکی الفاظ لیکل شي وي د غیر الله نه مدد پای کې وختل شي وي اکثر چې کوم وس تعویذونه کی کنه هغه په دې طریقه باندې کیږي او دغه لپاره ناروا طریقې هغه کوي او پای کې د اصحاب کهف نمونه کړي لیکل کی کله د نمرود او د حامان د نمونه په کې لیکل کی کنه خلکو ته پته نه دی خو کاروبار دی او دا د مینی تعویذ دی د محبت تعویذ دی کړه د ورانی تعویذ دی دا قسم تعویذونه په اتفاق د علماء سره د شرک ته حدیث مسند احمد کې راغلي دی ان الرقا
والتمائم والتول شرك. الرقى الافلام حدید یعنی هغه تعویذ دمونه چې پای کې شرکی الفاظ وي. تمائم دا کنجي کې بخل کو مخ کړته و زاغي بس خلک تعویذ کوي او تیوالا هغه تعویذ ته ویل کېدلی شي چې هغه به د خزه او د خاون په منځ کې د مینې او د محبت پیدا کېدو لپاره دی به تعویذ جوړاو. اې د تیواله ویل شي. نبی صلی الله علیه وسلم دا شرک د درې واړه ته په اتفاق سره نو ټیک د اوس محبت دی خو لیکن دا محبت غیر شرعي دی. بل لغې د لپاره ځاصل وجه داوي ما چې قران کریم کې الله رب العالمین د خزه او د خاون په مابین کې چې کله تعلقات خراب شي دغه لپاره طریقې ذکر کړي درې طریقې وین خفتم شقاق بینهما لغې مخکې ذکر کوي کنه چې کتا سو د وی خزر بد اخلاقی نه یریږي نو فعذوهن نصیحت وته کوي به وسره تعلقات پرې دی نو بیا وی خیر د ادب لپاره به گزارو کوي کدا نه کېد نه به څلورمه طریقه دار چې حکمین مقرر کوي لیکن شریعت په کې دان دی ویل چې تعویذ پکې وکړي کدا ضروري خو به ویل چې تعویذ پکې وکړي ناغه ته خو شرک ویلې دی نو دا شیخ بالکل شرک دی. بل تعویذ هغه قسم تعویذ دی چې کم تعویذ کې قرآنی الفاظ لیکل شي وي یا پکې مسنون اذکار لیکل شي وي ټیک د پاغي باندې شرک اطلاق نه کیږي لیکن دا شی عام جایز نه دی. دغه یو وجوهات دي. یو وجه دا چې دا عمل نه د نبی کړی دی نه صحابه کرامو کړی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې دې ته ضرورت وو. دا یو قاعده وی قانون یاد لري چې کم یو شی چې د نبی په دور کې هغه د ضرورت وي هغه نه کړی دا دلیل ادمي جواز وي. نو دا تعویذونه په پارټینګ کې کېدل شو. نبی صلی الله علیه وسلم کول حالاره چې هغه دم کړي دی دم خودلې خلکو ته لیکن تعویذ ماویز نه چاله کړي دی نه چاته خودلې دی. یو د نبی په دور کې دانو صحابي کرام په دور کې دانو دلته په زمن کې بعض خلک ته بدای اشکال راځي چې رجی سنن نبی داود کې روایت ده چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه بخپل بچو ته دعا به لیکلو زوړندول به او تغاړه تا روایت د اصول حدیث په بنا باندې چونکه احادیث کې قسمونه شته ضعیف ده صحیح ده حسن ده صحیح لغیره صحیح ذاتی وغیرہ منکر او موضوعی روایتونو په کې شته. روایت سند په لحاظ سره ضعیف د محمد ابن اسحاق د تدلیس په وجه باندې چې مشهور مدلس یا پانس روایت نقل کړي دا روایت قابل استدلال لري. او دارنګي بعض خلک د دلایل النبوه امام بهقي داغي او د پیریانو یو روایت ذکر کوي کنه هغه بالکل منګړت روایت موضوعي روایت دی. نو یو د عمل صحابه کرامو نه ثابت نه نبی نه ثابت نه. دویم دا دی چې په دې کې اصل کې لار کولويږي هغه تعویذونه ته چې کوم به غیر شرعي تعویذونه یو شرکی الفاظ په لیکل کې او خلکو داسې کړم دا به خلک دا باندې کوي چې ما خو پکې قرآني الفاظ لیکلي حالانکه هیڅ په کې نه لیکلي. درې موجودات چې اصل کې بده کې د قرآني الفاظ او دارګه د ادعیه او د عقیب عزتیم پکې کې به احترامیم پکې کېږي هغه سلیټرین تزي او دارنګي دغه سره په هر ټیم کې په هر ځای کې دا ناسي وسله د قرآن به احترامي نه ده. څلورم موجودات چې صحابه کرامو دا مکروه ګڼل دي د صحابه کرام یو قسم له اجماع ده. امام ابو عبید کتاب فضائل القرآن کې باسناد صحیح د حسن بصری رحمه الله دا قول نقل کړی دی او د الکلم الطیب کې شیخ الاسلام ذکر کړی شیخ البانی رحمه الله ته صحیح ویل دي کانوا یعنی الصحابه یکرهون التمائم من القرآن. صحابه کرام چې غیبه د قرآن چې کوم تعویذ لیکل شي هغه به بدګړل. مصنف ابن ابي شيبه کې د ابراهيم نخعي قولم دی چې هغه صحابه کرام بعد قرآن کریم چې کوم تعویذ هغه مکروه ګڼل. لہذا په دې وجه باندې دا شی بالکل جایز هغه نه دی چې را د یو کاروبار خلکو جوړ کړل دي او خلکو به بوډونه دغه لپاره ذکر کېدل تار حاجت پوره کی. بیا تعجبي خبره شیخ صفدار چې کوم خلک هغه دا ایڈورټایزمنت کوي په فیسبوک باندې یا په نورو دغه وزارای په ذریعہ باندې چې دلته بهر قسم حاجتونه روحاني دا پوره کی وغیرہ او په خبره چې وګورئ نو په خبره دومره بد حال وي تلاول ځان لوري تعویذ نه کې په کار چې اول د خپل حالات خټي کول لپاره د تعویذ وکا دا یو کسب د خلکو جوړ کړی دی یو بزنس د خلکو جوړ کړی شریعت د دې سریز قسم تعلق هغه نشته. شیخ صاحب بل مثال یو کس دی هغه لاړ بابا صاحب ته کاکا صاحب ته جاروي راوغست یا د پیر صاحب یو قمیص دی غیر واغست په ځان باندې مګي او دانی په دې باندې خکېږي. ولې یوسف علیه السلام نو کړی چې خپل پلار ته قمیص لګلی چې بسترګو ورته وایي چې سترګې ښې شي. نو تاسو ولې دا د پیر بابا یا د کاکا صاحب یا د هغه د جاروګانې خلکو ته نه پرېږدي چې په دانو باندې یو دانې ښې شي؟ او دا ډېر اهم سوال دی. ډېر خلکو ته د اشکالات پیښیږي چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دغه د یختونه دغه د پیزار نه یا دغه د نور اشیاء نه خلکو برکات حاصلول. د یوسف علیه السلام ذکر قرآن کې راغلی دی چې دغه د کمیس نه چې کوم دی برکت حاصل شوی دی یعقوب علیه السلام سترګې پرې روغې شوي دي. نو لہذا که موږ د یو پیر صاحب موږ د یو بابا صاحب دغه جارو مارو دغه د چوغه موغه په ځان باندې وو او دې سټیک شنو الله بدکار هم دی. دلته خبره یاد لره
نبی صلی الله علیه وسلم او انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام دا معصوم دي. پیر سے بابا سے وغیرہ دا معصوم نه دی. دا قانون ټول منودل دی چې په معصوم باندې غیر معصوم نه قیاس کیږي. او بل هغه نبی دی اخو د الله په حکم باندې دار سکول د ته کوم وਹੀ شوی دا دغه یو لند دلیل تا دایم د خبر ډیرو د کی خو یو شارټ کټ دلیل وي ما چې دا کار غلط ذکرې وجه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو. دغه نورستا د دې امت بهترین شخصیت د اهل سنت والجماعت په نسبت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. لیکن څوک نشي ثابتول نه په سند صحیح سره نه په سند حسن سره چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه پیزار دغه کپڑے دغه پټکي دغه یخت دغه نه چا برکت حاصل کړي. دغه نورستا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بهترین شخصیت دغه رنګ بیا عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب رضی الله عنهم او دغه نور صحابه کرام څوک په تاریخ کې نشي ثابتولای چې ردیو د کپړو نه د پیزار و غیره نه چا برکت حاصل کړي. نو زه اصلي خلکو ته یم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ډیر اوچ شخصیت او دا پیر صاحب دې پیر صاحب خو پته هم نه لګي دا موحد دی کنه مشرک دی سره اکثر خو بشریکیات کې مبتلا کنه دا منځ کې یو خبر ام کوم دا اوریدونکو هغه په ځین کې دار علماء ډیر خلک تاسو ګوري په سوشل میډیا باندې راځي چې را پلانې کې جعلی پیر گرفتار شو. جعلی پیر زه دا یو خبر کوم په پیر کې جعلی مالی نشته دا ټول جعلیان دي خو خراب دي کنه دا ټول چې کوم یو شی بدعت ته د سټ نه بدعت ته پیرتو په اسلام کې کوم ځای کې راغلی دا خو د نصرانیت دغه ایجاد کړه شی دی ورهبانیت ابتدعوها قران ویل رهبانیت خو هغه اختیار کړی دا خو د نصارو ایجاد دی پیرتو په اسلام کې حیثیت نشته. نو لہذا بده کې جعلی مریض دا ټول جعلی دي چې ګندا په جعلی دي دا په غیر جعلی دي. نو لہذا د صحابه کرامو د تابعین نه تبع تابعین نه چې خیر القرون دی پای کې دا څوک نشي ثابتولای چې د یو نیک سړی دغه د پیزار دغه د کپړو وغیرہ چا برکات حاصل کړي په ځان باندې راخودلې دي. لہذا د یو بدعت عمل د اجماع د امت خلاف دی. بل شیخ صاحب دا بعض خلک اعتراض هم کوي چې ګوره تاسو د خیراتونه نه منئ و یو طرف ته وایي چې خیرات نشته بل طرف ته بیا خپل میدان نه کوي چې چنده واچوي. ګوره وایي موږ چې د اولې ورځې خیرات کوو یا سلويختي کوو یا جمعګي کوو نو دې کې تاسو ته کم مشکل دی خیرات دې موږ کوو نو دې څه به جواب شیخ صاحب دا اولې موږ نه اصل کې خبردار چې د خلکو شریعت پرند مطالعه کړي. صدقه او خیرات د عبادت دی. قانون دار چې عبادت کې توقیفي یعنی عبادت موږ د ځان نه شو کولای. عبادت چې موږ کوو کنه نو دا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه دغه نه به موږ عزت نه کوو. د چې منظم دی منظم یو عظیم عبادت دی لیکن چې کوم یو بدعي منځ دی یا د نور راخته پټینګ وز منځ کوم یا د نور په اوتی پټینګ وز منځ کوم کنه یا د نور چې کوم بدعات دی هغه من کوو نو دی خو منځو ولیکن طریقې کار غلط دی. اوقات مکروه کې یو سړی منځ کاو غالبا سعید بن مسیب رحم الله او ته چې په دې اوقات مکروه کې منځ مکو الله بدل عذاب درکې الله مال په مانځبانه عذاب راکې په مانځه عذاب نه درکې په دې طریقه باندې طریقه غلط ده. دا قرنګ صدقه او عبادت ته لہذا دا صدقه د عزت نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو. ٹھیک شو وسو نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه په دور کې ډیر شمړي شوی دي دا رنګي داغه نورستا صحابه کرام ډیر شي خلک وفات شوی دي لیکن څوک دانش ثابتول چې پای بس چا دولسمه کړي چا بس سرويختي کړي دا چا بس ومه کړي دا چا بس کلین کړي دي دا څنګه نشي کولای. او امام ابن کثیر رحمه الله هغه دا یو خسته قاعده ذکر کړي دا کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه. هر قول او فعل چې صحابونه ثابت نه هغه بدعت ته وای ځکه لانه لو كان خير لسبقونا اليه ځکه کدا کار خو غیب مخکې کړي زمنګ نه هغه زمنګ نه بدین کې ډیر وړاندې کیدونکو. نو صدقه د غیر لپاره طریقې کار دی هغه طریقې کار ته چې صدقه وشي بالکل ټیک ده لیکن د غیر لپاره د مړي پاول او ورځبانی اوس خلک دا دغه کوي سندال حلال کی دا خو صریح حدیث مخالف دی. امام احمد وغیرہ حدیث نقل کړي چې صحابه کرام فرمای موږ به د مړي پاول او ورځبانی هغه ته جمع کېدل او د هغه سره بیا خوراک کول دا موږ نیاحت یعنی ویر شماره کوي ویر چې حرام نه قرانګي دا موږ حرام شماره. نو لہذا خیرات نه موږ انکار نه کوو موږ خیرات منو صدقات منو لیکن دا اساسو طریقه موږ نه مونږ کدا طریقه تاسو کوم کوي کدا نبی نه مراته ثابت ل د صحابونو ثابت ل بالکل بسرو چشم خو یو عمل زما نبی نه دی کړی من عمل عمل ليس علی امرنا فهو رد. الله نبی فرمایي چې یو عمل کو زمونږ حکم پاغي نه مردود دی ولی موږ هغه کو نه لہذا صدقو موږ انکار نه کوو طریقې نه موږ انکار کوو چې کوم د نبی نه مخالفي. بل شیخ یو کس د پلار وفات شو مثال غناز د ځان سره یاسین وړي په قبر
د هر ورځ ورځي او سارو ته د یاسین وینو یاسین خدا دې چې د مړو ته ولولې تاسو او بیا هم تاسو چې د مړو ته قرآن نه رسیږي یا مثال هغه ورته نفلونه کوي لګیا د تکلیف یې وکړه 15 شپاړه 16 رکعتونه ورته وکړه دا ولې ورته نه رسیږي دا خو مونږ دی نه کار مړي ته فایده نه رسي کوم کار ورته فایده ورسي اوله مسله دلته یاد لري چې مړی ته کوم کارونه هغه فایده رسي او آیا هر یو نیک عمل چې د انسان کړو بل ته فایده رسیږي نو دا خبره یاد لري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث صحیح مسلم کې راغلی اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله انسان چې کله وفات شي دا اعمال کټ شو الا من ثلاث مگر درې شي نه چې کوم دی هغه ته فایده ورسول شي نو پای کې یو دار چې صدقه جاری صدقه ده او علم ينتفع به چې پای فایده حاصل درشي اول دین صالح يدعو له یعنی کولا جاهد پر دعا غواړي ور اول دین صالح يدعو له ویله دعا ویلی دا سینې دی ویلې چې کني بچی لاړ شي ولتا په مقبره کې سورۃ یاسین راوالي واغه تلاوت کې مخکې ماته تعرض کو چې دا ګوره یو عبادت ته نو عبادت کې بخپل ځان طریقې موږ جوړو مونږه د صحابه کرامو نه په خپل پلرونو باندې ډېر نه خپکی واغې ډېر خپکی دل حالانکه کوم صحابي ته مقبره کې سورۃ یاسین لوستره دی یا تل ته ویلي چې د مقبره ته څوک ورشي او درې کرتا سورۃ فاتحه وی او یا وکړه سورۃ فاتحه او درې کرتا قل هو او دې ټول مکري ته وبخه نه نبی صلی الله علیه وسلم دا غنه په مقبره کې د قران تلاوت سری و ثابت نه لري بلکې دا د ائمه اربعه اتفاقی مسله ده تقریبا چې په مقبره کې قران کریم د سری و ثابت نه دی ولی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر تاسو د خپل کورونو مقبره مه جوړوئ اقرؤوا فيها سوره البقره سوره بقره په قران کې د کور کې ولې دی حدیث نه اهل علم د استدلال کړي وي معلومیږي دا چې مقبره د محل قران د پاره اغنه دی دیو جن ټول ائمه د قائل امام رحمت الله امام شافعی امام احمد امام مالک چې رب مقبره کې قران لوستل کې د مکروه هری بعض خلک کوم دی هغه یو دلیل پیش کوي چې کله مړ دفن کړي شي هغه سره خپو د کوم دی به د سورۃ بقره اول او اخر لوستل کې حالانکه دا مسله بالکل ثابت نه ده صحیح حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا حدیث ابو داود کې راغلی به اسناد حسن د عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت چې هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسال تاسو د خپل ورور د پاره استغفار وغواړي او دعا وغواړي د مضبوطیا سوال ولوکه ځکه وسه تاسو کېدلی شي دا طریقه و د سنت طریقه و لیکن بعض خلک راولګي د هغه سره خپل ته چې کومه سورۃ بقره اول او اخر ول ولا حال لري چې بده کې دوه روایتونه پیش کړي دواړه سندن کمزوري دي په ضعیف روایت باندې دین ثابت ديږي کم چې مرفوع روایت دی موجم کبیر طبرانی کې نقل لې پای کې سند کې ایوب ابن نهیک منکر الحدیث سے یحیی ابن عبد الله ابن الضحاک البابروتی اغ ضعیف بالاتفاق کم چې موقوف روایت ته نه په سند کې عبدالرحمن ابن العلا ابن الجلاج دی مجهول راوی دی ثابت سری بود نه دی نو لہذا په مقبره کې چې کله خلک زیوالتا سورۃ یاسین وایي نو دا غ مسله دا یا عامله الناصبه عمل کې خزانه ستړی کړي د موږ دغه خلکو ته یو چې کدا عمل چرته زمان نبی کړي ما ته څه تکلیف دي زما خپل مړو ته کوم کړم مړی ته څه شي سو رسیږي وته هغه شارټ کټ باندې هم څنګه سوالات دي مړی ته چې فایده رسي نو ګور هغه یو صدقه دغه طرف نه پکاردار چې دا خلک راولګي دي خپل مور پلار پسې پیسې جمعات کې ورکی یا ول کیو باسي لکه صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چراغ نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زما مور فاشیزه صدقه کول غواړم پای پسې ویل کیو باسا نو په جمعات کې په مدرسه کې داس یو بل کار خیر کې دی ورکی ولا دا باندې ترسيږي دې ته ضرورت نشته چې بس تالته دغه زپسې موږ کوم بل دارې په مانځ کې نیابت نه سيږي لا يصلي احد عن احد عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت سنن کبرى د نسائی کې لا يصلي احد عن احد یو تند بل تن منشي کوله نو ور یو صدقه ترسيږي دا طرف نه حج دغه طرف نه صدقه ورکول کویسل وغیرہ کنه دا شینه ته پیدا رسید بل دعا اول دین صالح يد له پاتې شو دا د غیر طرف نه منځونه کول او د غیر طرف نه تلاوتونه کول دا ثابت نه بلکې بعض خلک دونه سادهګانی په زمن کې دا خبره و ذکر کو بعض خلک وایي و یا رزدا د ماسوتن دوه رکعات د عائشه رضی الله عنها لپاره کوم وایي زه ته وخاندم زه ته یم عجیب خبره ده عائشه رضی الله عنها جنتی خزر او د نبی بي په جنت کې ده ته د غي غم جوړ خپل غم وجاړه ځان ل خپل کار وکړه خاصه مال جنت ته بولې ده نو دا ټول بدعات دي داخله پکې مبتلا دي شیخ هم دې سره سوال بل مثال یو کس دې مړې وشول کنه او د دې مړې لپاره دعا پکار ده او دغه دعاګانې مثال کې یو کس وکینو هغه اتمن به لک شانتي اثري او که خلک ډیر راجمع شي یو په شل شي 15 شي د اتمن ډیر اثر کوي دې کې څه ګناه ده چې په یو مسجد کې خلک راجمع شو فاتحه خانی وکي مثال بعضي افغانانو مسجدونو عادت ده د پاکستانو په کې کټونه عادت ده کټو کې ناس دي لاس به پورته کو نو چې یو ځای لاسونه پورته شي یو کس هغه ته یو کس
ورشي دغه لپاره چې لکه د کسته مافي وکړو ډله باندې خلک ورشي او دا به غوره نه چې ډېر خلک دعاګانې د مړي دپاره وغواړي او فاتحه خوانې وشي. دا ډېر اهم او ضروري سوال په دې وخت کې وجه دا ده چې دا مسله ډېرې پیښې شوي دي. مخکې ما تا ته یو قاعده ذکر کړه چې په عباداتو کې توقیف ته توقیف دا معنی چې موږ به شریعت ته ګورو شارع ته به ګورو چې شارع موږ ته کوم طریقه ښودلې هغه موږ کوو. دعا په عبادتونو کې اعلی عبادت ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ابو داود کې راغلی باسناد صحیح الدعاء هو العباده دعا به نه عبادت دی. لکه څنګه چې زمونږ بغیر د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې نه ځان نشم کولای د قرنګي ز دعا چې کوم د نبی د طریقې نه ځاله هغه نشم کولای. نو اوس ګوره دلته د دعا کې زه یو تقسیم کوم ان شاء الله د ملګرو ذهن به کولاو شي. دعاګانې دوه قسمه سره دي. یو ته ویل کېږي مطلق دعاګانې. مطلق دعاګانې دا معنی چې د هغې دپاره څه محل متعین نه دی یو زمانه ولا متعینه ده خو چې کله د چا ضرورت راغی جو کوي مثال په طور باندې زه ځان له په یو ځای کې ناست یم ملګري والا کومه اوس دعا وواړئ اوس لاس شوت کړو ټیک ده په حدیث صحیحو کې راغلي اصل حدیث پکې لکه امام نووي ذکر کړی المجموع کې. یو دا مقیده دعا. مقیده دا معنا چې دغه د پاره یو محل وي دغه د پاره یو وخت وي دغه د پاره یو ځای وي. په دې کې قانون دا دی چې شریعت په کوم طریقه باندې موږ ته دعا خو درې هغه طریقه باندې موږ دعا کوو. اوس دا مړی پسې چې موږ کوم دعاګانې کوو دی لرازو اصل کې مړی ته تعزیت د مړی وارثانو ته تعزیت کول دي. د تعزیت نه خلکو دعاګانې جوړې کړي. تعزیت څه ویل کی؟ تعزیت ویل کی د مړو ورثو ته لکه د صبر تلقین ورکول چې تاسو صبر کوئ الله به لکه دې پسې خوشاله نه راولي دې پسې به الله اجر درکېدله دې ته تعزیت ویل کېدلی شي. نو په دې کې سنت طریقه دار چې تب ورشل تا او هغه ته صبر تلقین ورکړي خلکو ته دا خبره معلومه نه چې بس په دې دعا ځان خلاصي. نو د صبر تلقین باغی تور کې به باغی په زمن کې به وسره بغیر د رسول پروتوکول دعا وته چې الله اسلام سمړي ته بخنو کې لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم د ابو سلمہ مبارک یې فرمایل اللهم اغفر لابي سلمى یا ابو سلمہ ته بخنو وکړه ورفع درجته في العليين. ولیکن ملګرو ته نو اشاره دعا وکړي. نو لهدا دلته زمن کې هغه ته دعا وکړي بغیر د رسول پروتوکول نه نو په تاسو سنت طریقه دا خدا طریقه چې بعد کسر راځي او راشي دعا وو هغه لاس کوي بل وراشي به دعا وو به وراشي په دعا وو کلس کسان را لزل وې لاس پورته کوي. نو مخکې ما تاسو ته ویل چې دا عمل نه نبی کړی دی نه صحابه کرامو کړی کوم عمل چې د نبی او صحابه کرامو نه ثابت دی هغه د بدعت ویل کېدلی شي. چې یو ساده مثال تاسو لپاره کوم چې کو سړی وایي چې دلته زلاس پورته کوم نو دې کې څه بدیات دی بس یو لزل کسان پورته کی کنه ګوره ما مخکې ویل چې کوم ځکه دعا نبی صلی الله علیه وسلم په تناس نه پورته کړی مقید واغانه کړه تناس پورته کول نشته. مثلا مونږه چې کله واشروم ته ځو نو واشروم د پاره مونږ ته شریعت دعا خو درې دا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث آیا اوس پورې چا داسې کړی چې باتروم په دې دروازه کې ورته لاسي پورته کړی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او خلاص راخدلې دي ما بین نه وته نه دلته نبی لاسي پورته کړی دلته صحابه کرام لاسي پورته کړی د قریب تعزیت کې مندای او ګوره د دین خلکو مسرم جوړ کړل مسره دا جوړل چې مسره دي لاس پورته کوي څوک دعا نه کوي اصل لاس ریواجی لاس پورته کوي. او کتا سګوري د باز خلکو په ویډیو غانې جوړې کړي دا دلیل لري چې راشه ټیک نو کوي کا دی خلکو ترابطه چې دا نبی عمل دي در صحابه عمل دي سوال پیدا کیږي چې خلکو په ویډیو غانې جوړې کړي لري لہذا دا یو بدعت عمل دی. ال تورش تعزیت او توکاو دا صبر تلقین ورکو په زمن کې وته تسلی ورکړه الله اسلام سمړي ته بخنو کې الله تاسو صبر درکې الله دې ولر عجیب پورته دا طریقه آسان طریقه دا ټول علماء د ویل عمل دا بدعت دي رضا سره کوي. شیخ صاحب د عدت متعلق یو سوال لري چې مثال یو خزي خاون وفات شو د خزي ته کوم حکم شریعت متوجه کړی د زموږ معاشره کې بعض ظلمونه وسره کیږي چې لکه ته وزنه بهر او بس یو قیدی په شکل کې هغه سره معاملې کیږي احکام شریعت دا کړی خزي ته متوجه کړی. د مسله کې زمونږ پښتنو کې خاص کر ډېر غلط رواجونه دي او غلط رسمونه دي. زه د هغې په حوالې سره لږ وضاحت کول غواړم. کله چې زنانه د هغې خاوند وفات شي نو د هغه چې کله حامله نه وي ماشوم د هغې په خېټه باندې نو د هغې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. دې 4 میاشتې او 10 ورځو کې شریعت دا دې ته څه وایي؟ شریعت دې ته دا وایي چې ته به ډول سینګار نه کوې نکریزې به نه لګې ناخن پالش کوي دا بنه لګي سرخی پاوډر بنه لګي یعنی نه میک اپ دغه بنه کې بلکې ساده بګرځي ساده کپڑے باغوندي دا 4 میاشتې ولس ورځې د خاون حق دی چونکه دغه حق ډیر لوی دی نو دا با د 4 میاشتو کې د قشان ساده ژوند تیری. یو خبره به کې هغه دار دویم خبره هغه دار چې دا سنانه با د خپل کور نه بغیر په بل کې شپه نه کوي
بل ځکه شپه کول د لپاره ناروا ده. لیکن زموږ په پښتنو کې یو غلط رسم دا جوړ شوی دی چې دا زنانه د بخ ضرورت می او د دې بخپل حاجت می، لیکن خلک دا په کور کې دومره بند کړی وي چې بعضی زینو کې خودمره ظلم سره کیږي چې دا به د خپل کمرې نه بهر ته د صحن تام نه راوځي، بار برانډې تمام نه راوځي، بار صحن تمام نه وځي. وي په دې باندې منورم نه لګي. دا د جاهلیت هغه رسمونه دي چې موږ په پښتنو کې راغلي، سړي اندوارونه په موږ کې رسمونه راغلي، سره جاهلیت ور رسمونه کې پاتې شوي دي. حال دا چې شریعت پرې کې دومره پابندي نه لګوري، پابندي دا لګوري چې ډول سنگار باندې کې په دې عدت کې به نکاح بل چا سره نه کوي، په دې عدت کې به دا شپه بل ځای کې نه کوي. پاتې شو د ورځې کچرته دې ضرورت پېښ شي، بغیر د ضرورت نه، بغیر د ضرورت نه وتل نه په کار لکه عام زنانه ولم دا په کار دي چې بغیر د ضرورت نه بار ته نه وځي. وقرن فی بیوتکن په کور کې اوسېږي. لیکن چې کله دې زنانه ته ضرورت پیښ شو، مثلا د بیماری مسله ده یا چرته یو ځای کې غم شوی دی، باید ځینو کې پلار یې مړی هغې هم نه پرېږدي وایي، ورور یې مړی هغې هم نه پرېږدي وایي، دا په عدت کې نه به راځي، حالانکه دا ظلم دی. دا د ورځې وتلی شي، د ورځې د ضرورت په بنا باندې دا خپل کارونه کولی شي، خپل ضرورت پوره کولی شي، د چا ملاقات ته تللی شي، لیکن دومره ده چې شپه بل ځای کې نه کوي. او په دې باندې پوره تفصیل که څوک ګوري، ډېر خلکو ته دا مثلا اشنا ښکاره کېږي، پوره تفصیل څوک ګوري. امام طحاوی رحمه الله دا کتاب د شرح معانی الاثار پای کې هغه پوره تفصیل په دې باب کې لیکل دي، او د صحابه کرامو آثار په دې باب کې نقل کړي، کله عمر بن الخطاب رضی الله عنه، د زید بن ثابت رضی الله عنه، د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، د عبد الله بن عمر رضی الله عنه، د دې صحابه کرامو نه نقل کړي دي چې کوم زنانه خاوند ته وفات شي نو دا د ورځې خپل ضرورت لپاره وتلی شي، غم خادي راتلی شي، اسپیټال ته تللی شي، د چا تپوس لتلی شي، خو دومره د شپه وبل ځای کې نه کوي. یو اضطراري حالات ته، اضطراري حالات کې خو بیا شپه بار کولای شي، مثال په توګه ایمرجنسي پیښه شو، هسپتال ته لاړه او هسپتال کې په داخله کلنه خو به مجبوری ده، او فتقوا الله ما استطعتم خبره ده، الله نه یره کوي څومره چې پیساس وسرسي نه خو بیا هم کولای شي. لیکن نور عام د ضرورتو د پاره هم دا بهر ته وتلی شي، نو دومره پابندي په دې لګول چې دا بالکل بار ته نه راوځي او نور په پینه لګي، نو دا انتهایی ظلم دی. او زموږ معاشره کې دا ډیر زیات په دې قسمه ظلمونو کې خلک مبتلا لري، پکار دا چې خلک ځان وساتي. شیخ صاحب د طلاق یو مسله پوښتنه کوم، هغه دا چې بعضې خلک خپلې ښځې ته 3 طلاق یو ځای ورکړي، نو بیا ګرځي چې ورګه کوم ځای کې ته حلاله زه وکړم، نو یو د 3 طلاق یو ځای ورکول بیا ورسره حلاله هم کول، دا شرعي حکم دی که نه؟ دې کې شریعت څه وایي؟ دې کې ډېر ملګرو ته به اشکالات پیښیږي، خو زه یو خبر کوم انشاءالله کېدای شي د بعضې ملګرو د هغې ذهن پې کولاو شي. نبی صلی الله علیه وسلم دغه په دور کې او دارنګه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې، د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په لاوري دور خلافت کې بعد 3 طلاق چې په یو مجلس کې په یو کلمه چا ورغل خپل خځه ته د وی حسابېدل. او دلیل په حدیث صحیح مسلم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه فرمایلیو چې نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې بداسي کېدله. دارنګه حدیث د مسند احمد وغیرہ کې راغلي دي، ابن حبان کې د ابو یزید ابن رکانه چې هغه خپل خځه ته 3 طلاق ورکړي په یو مجلس کې، نو هغه یا رسول الله انی طلقت امرأتي 3، ما خپل خځه له 3 طلاق ورکړي په یو ځل باندې، هغه تل په مجلس واحد، په یو مجلس کې ویلاو ویل راجعها فانها واحده، بیرته ترجو کدا یو حساب دی. نو هغه تل یا رسول الله ما خو 3 طلاق ورکړي، ویل قد علمت ما تم پتر خراجها فانها واحده. دا څومره صریح روایت د مسند احمد وغیرہ کې راغلي دي، ابن حبان کې د ابو یزید ابن رکانه چې خپل خځه ته 3 طلاق ورکړي په یو مجلس کې، نو هغه یا رسول الله انی طلقت امرأتي 3، ما خپل خځه ته 3 طلاق ورکړي په یو ځل باندې، هغه په مجلس واحد، په یو مجلس کې ویلاو ویل راجعها فانها واحده، بیرته ترجو کدا یو حساب دی. نو هغه یا رسول الله ما خو 3 طلاق ورکړي، ویل قد علمت ما تم پتر فراجعها فانها واحده. دا څومره صریح روایت حافظ ابن حجر فتح الباری کوي، دا بالکل صریح نص قاطع رضا کوي. په 3 طلاق پارټي کې به یو حسابېدل چې په یو مجلس کې به 3 طلاق ورکړي شو. به چونکې د عمر رضی الله په دور کې خلکو لږ په دې کې د مسخره شاته جوړ کړه، اسانتیا ونه غي د مسخره جوړ کړه چې اسې درې یو حسابېږي، نو هغه د صحابه کرامو سره شروع کړه چې دا موږ جاری کوو. بس صحابه جاری کړه، عمر رضی الله یو کار کار دا کړم چې ګوره په حلاله باندې پابندي ولګوله. مستدرک د حاکم وغیرہ کی روایت دی چې دای پابندي ولګوله چې ګوره کچا حلاله کړي و نو ګوره زه به رجم کوم،
زی پرېدم نه زره جم کومه دا پابندي ولګوله بیا چون کې مخکې دور کې دا سوي چې د خلفا چې ور دي تابعداري دا لازم او دا سلف منهجم دی چې کوم خلیفۃ المسلمین دغه تابعداري کېدل شي څو پورې چې معصیت نه نو دا حکم چلیدو نو کوم صحابه کرامو نه چې نقل چې درې طلاقه دا درې جاری کړی دي نو هغه د فتوی په وجبانه یا ائمه اربعه چې دا درې طلاق درې حساب کړي اندام دغه فتوی په وجبانه چې دغه فتوا د قشن په خلفاو کې را روانه و چون کې اوس په دې دور کې وصول موږ د فتوا ورکو چې درې دی وی حساب کړي چې دغه وجه دا یو خدا د دور نبوي او دور صدیقي داغي فتوا ده او بل دار چې په دې ټیم کې د حلالو سنټري خلکو کولاو کړی دي او دغه حلالي چې کوم دي دا زنا ده د موږ په قسم سره یو دا زنا ده بلکې دا صحابه کرام متویل دي کوم علما چې هغه و چې یاره دا حلاله چې کوم د بدی سره خزا حلاليږي او دا خیر دی دا جایز ده نو دي شیګانو باندې به تاسو فتوی ولګوي چې دي متعاول کوي دغه متعاله او صح حلاله بلکې دغه متبد دین لا سنا سره گزاره کوي ولې وجدار چې پایږي خو بیا هم چټیمی دي کې خو د یویش په دوه شپو د پاره خزه نکاح کې نه پکې عدت نه پکې سماری نه پکې ولیمه نه پکې گواهان هیڅ شی پکې نه دا کم یو دین دی دا کم غیرت دی د خلکو دا نو یو خبر دلته دارا چې دلته په حلاله باندې وس پابندي نشته نو لہذا مونږ یو چې سړی درې طلاق خزل په یو ځل باندې ورکړه نو نه حلالي خو سری وو د گنجائش په اسلام کې نشته لري او دا درې طلاق یو حساب د الله کم سے کم د دور نبوي او دور صدیقي فتوا خدای کنه دغه خو دلیل شته د حلالي سره دلیل دی نو یو په دې وجه باندې مونږه دا یو چې درې طلاق یو حساب د اوس په کار د فتوا کول پکار دی ولا عجیب خبره هغه دا چې کوم مليانو دا غیرونو ته یا دا نصو تغییر دا مسله پیښ شي بیلیږي یا د دې علماء ته چې تاسو هغه له لارې چا فتوا درکړو بل لپاره نه خو ځان لپاره زه هغه خو دغه حلاله چې کوم د قدیم ته ویل شي چې دا سره دور څه څه حلاله کوي ته برداشت نه کوي برداشت کوي لہذا کوم شي چې په خپل ځان نه منل بل څه د جواز فتوی ورکوي او اصل کې هغه دلیل څه پیش کړي کوئی په حلاله باندې د خزانه وزکا په حدیث کې راغلی لعن الله المحلل والمحلل له الله لعنت ولې دې په حلاله کوونکی باندې چاره چې حلاله کېدل شي نو دی و چې ټیک د کار خو د ګناه خو محلل خو ته ویل کنه حلاله خو دا مونږ ته د عجیب غونته دلایل تاسو پیش کوي دا محلل چې وته ویل ستاسو ګمان موافق وته ویل دي کله کله په کتاب او سنت کې یو اطلاق دی لفظ کیږي دا مخاطب د ګمان مطابق کېدل شي لکه مثلا قران کریم کې الله ذکر کوي چې پرز قیامت به الله د خلکو ته وي د مشرکان ته عین شرکای ما شریکان شرط دي ته بوز دا وي چې ګوره شرکای وته الله شریکان دی وته ستاره ګمان موافق شرکا ویلي چې زما شریکان شرط دي ما تاسو به ګمان باندې بل داري چې حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په دې باب کې نقل به اسناد صحیح امام حاکم المستدرک کې نقل کړی دی چې دا غنا چا دی باب کې تاسو کو د حلالي مبارکه ناغه وتی ویل نه حلاله چې کوم د پدې باندې خزا دا کوم چې غیر شرعي حلاله دی خو شرعي حلاله ده دی غیر شرعي حلاله پدې باندې خزا د اول لپاره نه حلاليږي نکاح د رغبت په نکاح د نبینه د محبت په ابي ویل چې كنا نعدها سفاحا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من بدا قسم حلاله د زنا مشمار په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې لہذا مونږ یو دی خلکو ته چې ګور د الله نبی ریږي او دا د بدکارو سنټری مکولا وهي دا بدکارو سنټری دي نو کم سے کم دغه فتوا خور کوي کنه د دور نبوي دور صدیقي دغه فتوا ورکي ولا مونږ دا وسفیو کدا موږ تخپل مشایخ مل چې مثال په تور باندې کوسو یو حاکم د سراغه یو خلیفہ د سراغه وغه حلاله پابندي ولګول په غیر شرعي حلاله باندې د حلالو سنټر باندې کړي او د عمر ځان هغه فتوا جاری کړي ټیک ده خودل ته یو طرف ته حلالي سنټر کولاو کړی بل ته ولا فتوا ورکړي چې درې طلاق درې حسابيږي لہذا موږ یو چې درې طلاق یو حساب دل پکار دی په دې حلالو باندې زنانه چې کوم د حلالي نه دغه لپاره شیخ صاحب محترم یو بل سوال لا دی چې وخزه د خاون هغه ته طلاق هم نه ورکي حقوق هم نه ادا کوي داسې معلق یې پرې خدي ته شریعت به څه حکم کې دا په کومې طریقې سره د خاون نه ځان بیا خلاصوي کوم زنانه چې هغه د خاون سره ژوند تیریږي دای د پر شریعت د خلع دغه حکم جاری کړی دی قران کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی چې کوم زنانه هغه د خپل خاون لکه ساغي سره وخت نشي تیرولې نو بس هغه سره خلع وکي خلع دا چې مر کوم مہر دی ورکړي هغه مہر به ته ورکي او خاون ته وو چې بس ما آزاد کا شریعت دا اجازه دغه ورکړي دی
وسو یو سړی دی هغه خپل ښځې له طلاق ورکوي نو سره خله کوي د پاره په طریقې کار صحیح ولول خدا خاون ظالم دی ځکه چې خاون باندې لازم داري چې دا بر د ښځې حق نه ادا کوي او حق سمانه د حق مانه دا چې دغه مطالبه کېدل شي الله بر دین په ورځ قیامت دی بار کې تپوس کوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د دې زنانو حقونه دی پر سړو باندې د عرف مطابق د شریعت مطابق لکه څنګه چې د دې سړو پر خزو باندې دي اوس یو خزه چې دا غي د خپل خاون نه طلاق ورکړي نه خلک د دې پر ست طریقې کار وکړ دي نو ګوره یو چې کله اسلامي حکومتي اسلامي خلافت نو دا به عدالت رجوع کی عدالت به سړی راو غواړي او کده خل نه کول نو هغه به مجبور کوي په دې باندې چې ته خامخالدي سره خلع وکړه اوس چې کله اسلامي حکومت نشته او داس یو ملک یو قانوني چې هغه د دخل دغه کول شي بندوبست کول شي نو په کار د چې هغه قانون ته به رجوع کی چې دا شریعان ممانعت نه لري ځکه چې خپل حق دی غواړي کنه په طریقه باندې حاصلې نو په کار د چې دا د رپورت دی پاغي باندې وکي د عدالت رجوع کی کله غنۍ د جرګي په سیستم باندې دغه نه د خپل خله چې کوم دغه حاصله کی او دا زنانه د دې سوینه د ځان آزاد کی او داسې دغه سارول لکه څنګه چې قران فتذروه كالمعلقه چې دا سي پرې چې نو خزه دا نه چې کم دی نو هغه پردی دا ظلم دی دا سړی به ظالم حساب دي شي او خلک ډیر داسې کارونه کوي شیخ صاحب د منځ متعلق یو سوال چې د سجود السهو موضوع به وګوري خو چې لنډې ملګرو ته وضاحت وشي چې په چی معنی باغه سجود السهو کوي او څو وخت به کوي دا لږ لنډ وضاحت وشي دا ډیر اهم سوال له واقع چې دا جواب وړي روګد د خصبه مختصر شارټ کټ الفاظ باندې ویما دا لري چې په مانځ کې یو ارکان دي لکه رکوع شو سجده شو قیام شو یا قرات شو فاتحه شو نو دا اتفاق دی چې کوم ارکان وي د انسان نه پاتې شي په مانځ کې نو په دې باندې منځ او فاسديږي او دا به بیرته د رکن دغه تدارک کوي او دا بیرته راګرځي او سید صاحب دغه لپاره کوي خو لیکن د دې لپاره وایي سید صاحب کافي کیږي نه مثلا یو سړی دغه نه په دوه سیدو کې و سیده پاتې شو نو دا څنګه کی چې په اخر کې زه سیده صحیح وکم بس دا پر شنه دا لاول به دا سیده وکي کم چې فرضي ده بیا به دغه لپاره دوه سیدی د صحیح ځان لکه دا رنګ رکوع پاتې شي نه بیرته به رکوع کې رکعات سری بده شو یو په مانځ کې واجبات وي او یا په مانځ کې چې کوم ترتیب دغه سړي نه مخ کې روسته شي تقدیم تاخير شي مثال سبحان رب العظیم په ځای سبحان رب الاعلى وي سبحان رب الاعلى په ځای سبحان رب العظیم د تحیت لله باندې او فاتحه شروع کما تقدیم تاخير وشي او یا په مانځ کې زمانه څخه کمی وشي حرکات نه پاتې شو او یا نه قاعده پاتې شو وغیرہ نو په دې کې بیا سید سهو هغه لازمي اوس دا سید سهو دې طریقې سره نو په دې کې چون کې دا اختلافي مسله ده لیکن امام ابن عبد البر التمهید کی ذکر کړی دی چې په دې باندې د ټول ائمه اتفاق دی چې سیدا کده سلام نه مخ کی وکي ام سیدا کده سلام نه روسته وکي ام سیدا اختلاف صرف افضلیت کې دی خو چې څومره احادیث هغه سره مطالعه کوي مجموعه احادیث او دا غي نه چول صحیح ته معلومیږي نو هغه سیدا صحیح طریقه مونږ ته دا معلومیږي یو صورت هغه د اده چې کله د سینه ولا قاعده پاتې شي سلو رکعاتیز مونږ درې رکعاتیز مونږ او اوله قاعده سړي نه پاتې شو ډایرکټ دریم رکعات ته پاتې دم په دې صورت کې دا با خپل مونږ پوره کی او مونږ پوره کول داري چې په اخیره قاعده باندې کړه د کینا سن دا په اخیر سره مونږ رسي په دې منځ کې پاشهد ان محمدن عبده او رسوله باندې سلام ګرځول او پای باندې سید ساو کول دا ورې مونږ ته چرته په حدیثو کې معلوم نه دي کچا ته معلومه مونږ ته دیو چې مونږ به ویو خو لیکن حدیثونه دا مسله معلومه ده چې دا په اخیر ته رسي لکه حدیث ته عبد الله ابن مالک ابن بحینا رضی الله عنه کې راغلی صحیح بخاری کې چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر د ماسپخین د ماجیګر مزکاون اوله قاعده ته پاتې شو مونږ تسبیح له خو هغه پاتې دلو نو چې کله په اخیر قاعده کې سن حدیث کې داسې الفاظ راغلي فلما قضى صلاته وانتظرنا تسلیمه هر کله چې مونږ پوره کو او موږ د سلام انتظار کاو نو کبر الله اکبر وي او د سیدی وکړي یو دار چې مونږ به اخر سره رسي وسون یو صورت دار چې اوله قاعده سړي نه پاتې شو ډایرکټ دریم ته پاسې دم نو په دې کې چې دا مونږ اخیره ته ورسي نو سلام باندې ګرځي چې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا یا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ار دعا چې واخره کې چې کوم دعا دا دعا ختم کړه نو بس الله اکبر بوي یو سیده وو کې بیرته برا پورته شي بل الله اکبر وي بل سیده وو کې چې کله را پورته شو نو دعا تر تبا السلام وګرځي دې ټیم کې د سیده سوي د پاره لاول سلام اغه نشته یو صورت داري دویم صورت اغه دار چې کله پر رکعاتونو په تعداد کې رسړي شک پیدا شو
د حدیث صحیح مسلم کې راغلی دي چې د یو سړي پر رکعاتونو په تعداد کې شک پیدا شو چې ما 2 رکعات وکړه درې مې وکړم نو دی به بنا ل یقین کوي یقین خو 2 دي کنه خو شک خو به دریم کې کنه دا دریم په نش باندې حساب کی خو شک خو دې کنه بیا نو د چې کله اوس په موږ پورا کوم دا شک د ختمولو د پاره د براول کې منځ بخپل پوره کی او چې کله اخیره ته ورسید دعای ویلا نو به سلام نه ګرځي ډایرک الله اکبر وي 2 سیدیبو کې به راپورته شي دواړه طرف ته سلام وګرځي د دین علاوه هر ځای کې خطا کېده تقدیم تاخير کېده یو زیادت یا کمی کېده نو بیا به څه چې منځ به پوره کی او چې کله منځ پوره کو بس د سلام وګرځي یو طرف ته او به الله اکبر وي 2 سیدیبو کې بیرته راپورته شي بیا به دواړه طرف ته سلام وګرځي نه د 2 زینو کې به سلام نه ګرځي نور ارزه کې به سلام ګرځي اوس پدې کې بیا چې کله د 2 سیدیو کې راپورته شي دوباره تشهود ویل څنګه دي نو په دې باب کې روایت د عمران بن حسین رضی الله عنه سنن نبی داود کې نقل لې چې پای کې د نبی صلی الله علیه وسلم دوباره تشهود هغه ویلې دي حافظ ابن حجر ویلي 3 سندونه دي نو په دې کې دا اجتهادي مسله د اجتهادي مسایلو کې لګ تساهل وی او پای کې دونه تشدد نه خو هغه بهتر جانب سره ګوري مونږ ته بهتر جانب دا معلوم دي چې هغه روایت د محققین علما چې کوم محدثین ماهرین دي فندي ناغي وي دا زیادت تشهود دا شاذ دی او شاذ روایت وې دي ته چې سقرا راوي راولګي او د اوثق نه مخالفت وکي لہذا څومره حدیث راغلي صحیح د عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت د ابو هريره رضی الله عنه روایت یا نور صحابونو نقل لي نو پای کې داري چې نبی صلی الله علیه وسلم سید الصحو وکړه نو به سلام ګرځول ډایرک دوباره تشهود نقل لري خو کبل فرض یو سړی وکړو نو لہذا موږ په ډایرک فتوا نه لګو چې غني هغه نه کیږي در سید الصحو چې کوم د داغي اسانه طریقه ده او په دغه طریقه باندې سید الصحو کول هغه پکار دي شیخ صاحب یو کس دغه مسجد تراغه امام 2 رکعات کړی دي او دا په اخرنی 2 کې شامل شو دا په خپل منځ کوم کې دا منځ اولینې شماري رکعاتونه کده په اخرنی شماري دا بالکل هم سوال له ډېر خلک دې ته پوښتنه کوي کله چې د امام سره منګه په مانځ پرې منځ کې شاملېږي یو رکعت کړي هغه یا 2 رکعات کړي نو زمانہ منځ کوم دی دا بلاولي حسابي کا اخرنه وي حسابيږي نو پدې کې موږ ته راجح او غوړه خبره غدا معلومیږي چې کله ته د امام سره په مانځ کې شریک شوي نو د دقه جنستا مون شروع کی نو امام اخرنی 2 رکعات رستا بلاولني د امام باخرنی استابه اولنی دا غي دلایل ګوره داري یو دلیل حدیث امام بخاری نقل کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو جمعه تراشي او نمنډ مو وهي فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کوم چې تاسو لاندې کو هغه وکي او کوم چې د نفوت شوی هغه پوره کړي اتمام دي ته لیکي یو شی د اول اخر پوره کول دي ته لیکي دلش کوم روایت کې چې فقزور غله په معنا د فاتمو باندې دی یو حدیث بل حدیث تفسیر کوي بل آثار د صحابه کرام په دې کې نقل لیک علي بن ابي طالب رضی الله عنه روایت پکې پکې د نور صحابه کرامو په کې نقل لي د تابعین آثار په کې نقل لي چې ما ادرکت مال امام فجعله اول صلاتك کوم مو چې تر امام سلام کې دتا ولنې منځو ګرځوا د لپاره دلیل عقلی دام دی د امام ابن خزیمه خپل صحیح کې وایي چې کوم منځ د امام سم لاندې کو دا ولنې منځ موږ ذکرې چې تکبیر تحریما په اتفاق د علماء سره د مازه په ابتدا کې په وسط کې نه دویم دار امام ابن خزیمه وایي کچرته موږ د امام سره کوم منځلاندې کو دا زموږ اخرنی منځي نو چې امام اخیره قاعده باندې کینی تشهود وایي نبی په کار د چې په دویم کې بیا ما باندې هغه وګړه قاعده نشته به زر سلام ګرځو چې خو ماسم د امام سره کړی ده کنه نو لہذا د لپاره اوس طریقه هغه دارا چې کله مثال په تور باندې امام هغه 2 رکعات کړي دی او تراله د امام سره شریک شوی نو د امام فلاولین 2 رکعات اخیرنی 2 رکعات یا تشتی کنه خو لیکن ستا ورنه موږ ستا بڑک حسابي اگر کته ډک ونکله خو لیکن ډک دی حساب شو زکه چې ستا ورنه موږ دی روسنی 2 رکعاتونه وس تشکول پکار دی خو ډک دی وګلام جایز ده وجه سره دا تشرکاتونه د کله کله ډکم سنت طریقه ده دا مسله د ملګری یاد کی چې ډک رکا د تشرکاتونه کله کله ډکول د سنت طریقه ده پرې کې 3 احادیث موجود یو حدیث صحیح مسلم د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت چې هغه فرمایي موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په مانځ کې د قرات اندازه ولګوله نو په لاولو رکعات 2 رکعاتونو کې به د سوره الف لام میم تنزيل السجده چې دا تقریبا 10 آیتونه راځي په لاولو 2 رکعاتونو کې به دویل په وروستنو 2 رکعاتونو کې به دغه په نمایي ویل نه 15 آیتونه به ویل یو دا دلیل دویم روایت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم معطر امام مالک نقل لې چې هغه د ماخام مانځ تک ماخام مانځ باندې ولاړو 3 رکعات پاسې دو دریم تشي کنه نو راوي وي دوه د دومره نيزي ولاړم چې زما کپڑے دا کپړو سره لګیدلې نو چې کله 3 رکعات پاسې نه ماته دا آیات وارد د فاتحین رستا چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا دا روایت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دام په معطر امام مالک نقل ابن ابي شيبه نقل کړي
باسناد صحیح چې هغه وایي په ټولو رکعاتونو کې د فاتحین علاوه قرات کاوه د لہذا تش رکعاتونه کله کله ډک هغه کسړیو کې نه خیر دی نو الحاصل لا چې د امام سره تا 2 رکعاته لاندې کله دغه 2 ستا ډک دی خو د روسري ساتش کی کتا ډک وکړو نو ام سیدا اوس دلته وسیبل مسالم یو ځکه مختصر ما خام یو رکعت ما امام سلام دی کو و چې کله امام سلام وګرځاو نو چې کله بل رکعت پاسي کما نو پاک دویم رکعت باندې مزه قاعده کوم ځکه چې په هر دویم رکعت باندې سره قاعده ده په دغه طریقه باندې ودا مسکوي شیخ یو سوال لا چې یو فرض مون سړیو کی او ډیر خلکو عادت دا دی چې بس سم دستی پاسي نه ذکر اسکار نه سي او په مقزي باندې سنت هم شروع کی او ذکر اسکار هم نه کی سنت موافق عمل ده دا د سنت طریقې نه خلاف عمل لې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه دا و چې هغه کلا منځ کو هغه بل اول اسکار کول شي اسکار نقل لی او منم کړي د دینا چې منګ چې په کم ځای باندې فرض کو یو منځ کو په قضی باندې فرض مز کول بل یا نفل کول یا سنت کول دا سنت طریقې نه خلاف دي دلیل لغه یو حدیث معاویه رضی الله عنه په صحیح مسلم کې هغه نقل لی اوګد حدیث ته خدای اخیره الفاظ داری هغه بل څه فرمایل وای نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نوصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج من نبی صلی الله علیه وسلم من کړي چې موږ د یو مز د بل مون سره پیوس سکو سو پور چې مون خبرې نه کړي یا موږ د غزینه وتلی نیو لہذا در سنت طریقې نه خلاف عمل له بل حدیث په مصطلح احمد کې نقل له شیخ البانی رحمه الله سره صحیح کې نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری منځ کوم چې منځ یو کو پدې کې یو سړی هغه ډایرکټ پاسې ده نو هغه سنت کول نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه د لاس نونی ویل کېنه اجلس ویل کېنه مخکنی امتونه په دې وجه هلاک شيو چې د غي د فرض او سنت مېس کې فاصله نه و نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل احسن ابن الخطاب عمر بن الخطاب خسته خبر وکړه لہذا چې کله سړی فرض منځ کې نه پاک قضی باندې سنت کول یا نفل کول دا مکروه عمل له سو پورې چې ذکر اسکار نه کړی خبر نه کړی دا غزه بدل کړي نه شیخ صاحب بل مثال یو کس دی هغه فرض منځو کې بس سم دستی را سر مې لاس کې دی یا قوي یا قوي یا قوي دا ذکر په حدیثو کې چیرته نقل له شیخ صاحب او صحیح الاسناد روایت کې یا په حسن الاسناد روایت کې دا سه چرته په حدیثو کې نقل لري کوم چې عام د حدیثو کتابونه دي معتبر کتابونه صحیح بخاری مسلم کنه دا ابو داود ترمذی وغیرہ په دې کې چرته دا سه روایت نه راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم د مازنه پس ډایرک په دې سر باندې لاس کې خودل چې یا قوی ویلی او په دې باندې حافظه ټیکيږي دیو جنا السنن والمبتدعات کې السنن والمبتدعات دا یو کتاب لیکل شوی دی پای کې د عمل ته بدعت ویلې دي ځکه چې دا عمل نه د نبی نه ثابت نه صحابه کرامو نه ثابت دي کوم روایت چې په دې باب کې څوک نقل کړي ناغه بالکل موضوعي منګړت روایت ده او په سلسله الاحاديث ضعیفه کې شیخ البانی رحم الله پاغي باندې تفصیلی کلام ذکر کړی دی جزاک الله خیر شیخ صاحب الله تعالی جزاک الله خیر بارک الله فیک Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.